الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين دوستان و عزیزان الله رب العزت د انسان د هدایت لپاره قرآن کریم فرقان حمید را لېږلی دی قرآن کریم کې الله رب العزت چې کله هم انسان ته خطاب کړی دی مخاطب شوی دی ورته متوجه شوی دی ورته د ډېرې اهم خبرې نه انسان خبردار کړی دی چې څنګه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ایمان والو د الله او د الله رسول اطاعت وکړئ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم انسان ته د دنیا کوم څیز داسې په دوکه کې اچولی چې ته د رب نه دې مخ اړولی همدغه رنګې الله رب العزت قرآن کریم فرقان حمید کې انسان ته فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم تاسو ځان دومره مه غورځوئ دومره ځان پاتې مه راولئ چې د خپل اولاد او د خپل مال د وجې تاسو ځان په هلاکت کې واچوئ قرآن کریم کې یو بل ځای کې راغلي انما اموالکم و اولادکم فتنه چې انسان لپاره مال او اولاد فتنه ده خو چې لږ مخکې ورپسې ورشي بیا د ځان سره نه خبردار که مال چې تا د رب العالمین د دین ته نه پرېږدي او د رب العالمین د دین په میانځ کې درته رکاوټ جوړېږي دا ستا دپاره فتنه ده دا ستا دپاره هلاکت دی دا ستا دپاره تباهي ده ورځ شپه ناست دی د دنیا په ګټلو کې ته وایې چې زه کامیابېږم د دنیا کامیابي ستا په دې کې نه ده په دې کې ستا هلاکت دی ورځ شپه ناست دی خپل اولاد ته اولاد دنیا کې کاروبار کې په سبق کې په ډګرانو کې د دنیا په پرورش کې د دنیا د مال متاع جمع کولو کې دې لګولی دی دا ستا دپاره کامیابي نه ستا دپاره دا فتنه کم اموال کم مال کم دولت کم اولاد کم نسب کم حسب د وجې ستا د دین نه منې کېږي او تا ته پکې رکاوټ جوړېږي دا ستا دپاره نعمت نه دی دا ستا دپاره فتنه ده نعمت خدا دی چې د رب العالمین په اطاعت کې ستا ملګرتیا وکړي لکه مال د الله رب العزت په لار کې خرڅ کې د نیکۍ
ځان لپاره آخرت لپاره ذخیره جمع کړې، قبر حشر نشر ځان لپاره جوړې، صدقه جاریه جوړې، دا ستا په کار راځي. او کله ته دا وایي چې زه مال او دولت په دنیا کې خو ډېر زیات جمع کوم، د دنیا نه ټولو نه کامیاب ترین انسان به زه جوړ شم، دا ستا دوکه ده. دا ته په دوکه کې پروت دی، دا ته په د دنیا په هغې دوکه کې پروت دی چې په کومه دوکه کې هغه خلک پراته دي چې کوم د دین نه ډېر لرې دي. د دین او د اسلام رڼا ورته نه نصیب شوي. حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې په دنیا کې به انسان وایي چې مالی مالی مالی، زما مال زما مال زما مال. د انسان مال هغه دی صحیح وخوړه ویس کو، دا د مال. په اولاد یې ولګو، دا د مال ده. ځان یې مخکې ولېږه، دا د مال. دا باقي چې دی جمع کوي، دی د اولاد دپاره جمع کوي، دا د ده د وارثانو حصه ده، د ده نه دی. دی چې کله مړ شي ده ته به پته لګي چې ما د ځان نه مخکې څه لېږلي، ده ته به دا پته ولګي چې ما اولاد ته تربیت څنګه ورکړی دی، ده ته به دا پته ولګي چې ما په دنیا کې د خیر کارونه څومره کړي دي، د ښېګڼې کارونه مې څومره کړي دي، بدۍ مې څومره جمع. نن سبا به چې ما که په تیاره کې ګناه کوو، وایي چې موږ هېڅوک نه ویني، الله ویني. هغه ورځ مې یو تفسیر کته، علامه علوسي رحمت الله علیه پکې لیکلي دي، وایي انسان که هر څومره ګناه وکړي، توبه وباسي، خو بیا هم د ده هغه ګناه لیکلی کېږي او توبه ورسره هم لیکلی کېږي چې د دې ګناه نه یې توبه کړې. په دنیا کې چې انسان که د پلار نه په پټه ګناه وکړي، که د مور نه په پټه ګناه وکړي، که د استاد نه په پټه ګناه وکړي، که ملګرو نه په پټه ګناه وکړي، نو هغه ګناه خو به دې لیکلی کېږي. که توبه وباسي، توبه به دې لیکلی کېږي. ورځ په قیامت به الله رب العزت انسان ته چې د اعمالو دا دفترونه دا رجسټر مخامخ کړي. قرآن کریم کې د الله رب العزت دا نه دي فرمایلي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. که د ذرې برابر د خیر کار کړی هغه هم لیکلی کېږي، که ذرې برابر د شر کار دی کړی هغه هم لیکلی کېږي. کور کې خو ماته ووایي چې مزدورۍ له ځو، کار روزګار له ځو، ډیوټۍ له ځو، هلته کې که ته سم نه چلېږي کور والا خو به ځان پټ. د سبق په بنیاد باندې ته ځې، کالج ته ځې، یونیورسټۍ ته ځې، مور پلار له ځای ورته به ورکړې، هلته کې که ته ګناهونه کوې بل چا سره فیر کوې، کالک نه ګجینۍ ده، نو الله رب العزت ته ورې پټ نه، دا به دې ورځ په قیامت باندې هر انسان چې په دنیا کې په ګناه باندې هر څومره ځان پټوي، د محشر په میدان کې به ورپسې یو یو ګناه را څرګندېږي، یو یو نیکي ورپسې را څرګندېږي. او دنیا کې ځان د مور نه پټ کړي، د پلار نه پټ کړي، د استاد نه پټ کړي، د معاشرې نه پټ کړي، تر دې پورې چې ناسي کړوسي به دپسې مولاړي، هغه ټول د هلکوالۍ او د ځوانۍ دا ټول هر څه د کاته به دپسې راکولوي. ما چې تفسیر وکړ ډېر حیران شوم، مې پروردګار دا مسؤل سخت مطلب انسان دې مرحلې ته سوچ وکړي چې زه دې دوه فوټه کته د کتنې ته کته کوزېږم چې په هغه دومره تنګه وي چې زه پکې په ډډه نشم اړېدی. په دنیا کې چې موږ په هر طرف کوم پله مخ واړی، په هر طرف ته دوکه او ګڼکوي او ډاکه او سودخوري او هر قسم ګناه، که چېرې دې کتې ته خلکو سوچ وکړو نو وحده لا شریک په دربار کې هر یو انسان توبه طایب ولاړ. انسان خو الله رب العزت پیدا کړی دی، خو انسان سره الله رب العزت نو فرشتې پیدا کړي او فرشتې د ده نیکي هم لیکي او د ده بدي هم لیکي. که نیکۍ یې ډېرې کړي په تله کې به رجسټر د نیکو هم کېښودلی کېږي، د بدو هم کېښودلی کېږي. دا نه چې دی و په تله کې کېږي. هر عمل دی چې څومره اخلاص وي هغه هغه تبلې یا چاپړې په هغې باندې دومره وزمدار شي نو دی کامیاب. روایاتو کې راځي چې کله انسان په دنیا کې هر څومره عبادت وکړي، په خپل عبادت ګورې غاوېره کېږي، همیشه د رب العالمین د رحمت امیدوار ګرځئ. پروردګاره ستا په رحم او کرم به کېږي. دغه رنګ یو عابد 1000 کاله عبادت کړی
زر کاله ورته الله رب العزت د عبادت رب العالمین کو چې کله د انسان مړ شو د الله رب العزت په دربار کې ور مخامخ شو الله ورته زما په رحم او کرم باندې جنت ته ځي او کړه خپل عبادت ځي پروردګار او زر کاله عبادت کړي سلام شي کو نه دي ته قدر فرشتو ته وی د جهنم یو چکر ولا ورته چې د جهنم چکر ولا ورته سړی په میاشت کې تاګې شو چې وګورا کا ورته دا او په خدل دغه کرنسی نه کې چلیږي د 200 کال عبادت پر کې علاوه تا وګ ملایي یو جام او به اوس کوي 200 کال عبادت یو بیا تاګې شو او ته دا کرنسی چلیږي ته کې چلیږي دا د 200 کال عبادت یو دا واقعا د انسان د عبرت لپاره ده چې انسان د رب العالمین د عبادت نه مخ ماړه او که مخ واړې نو ځان به غرق او د رب العالمین عبادت په داسې طریقې سره کوه چې هر وخت ځان محتاج ګڼه د رب العالمین د رحمت امیدوار ځان ګرځوه هغه د یو ځای ته تللی یو کس وم زه داسې نه کوم ما ته داسې کې وستا چې زه به هم جنت ته ځم ما یې ولې نظامن مې حافظان دي بس حافظان خو د خلکو صحیح ورته شپارس کوي که ما یې ښه ما یې حسن حسین هم حافظان حضرت علی رضی الله عنه په کار د جواب بیا یو رکعت هم نه کړی نه یو مونځ یې کړی نه یې عبادت کړی ویډه دې زه وایي ما بالکل نن سبا هر یو انسان د ځان لپاره مفتي دی د ځان لپاره عالم کوم ځای کې په دین کې چرتا معمولی آسان حدیث معمولی مسله آسان ملي بس پای په عمل کوي چې ګران وي یې د بنیاد په لختي وګورئ خدای دې پوهه کړه د بنیاد په دین نه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړی دی الله رب العزت او توکل هغه دین بیانې نه کوم د دې ټیکداران یو نه سي ورته اجاره داران یو اسم نه وحده ولا شریک چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سي بنا ذکرې دي سي وته ویلي دي اړو اصله حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی ان قریب زما په امت به یو داسې دور راشي چې دین کې ولا کوم خبره اسانه لګي باقي به عمل کوي او چې کوم ګرانې باقي نه بدل کوي صحابي ورته د الله رسول ودا هم ټول طریقې او ټول د يهود او د مسیح نه عیسایانو دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نبی علیہ السلام ورته فرمایي هم د امت زوال هم پدې کې چې د پوره د دین نه د روح بیانې د روزي حکم وته فرمایي چې روزه دا یې رجی د موضوع کو دا پټه خبره موضوع کو دا پټه خبره زکات وته وایي یې رجی د روزي په سیدا پټه خبره د دین اسلام یو رکن بمنی د بل مسیل ورته اعراض کوي د دین اسلام یو طریقې باندې عمل کوي د بل د اعراض کوي انسان چې په دنیا کې پاتې کېږي ټیک ته ګناهګار دی ګناه کوي او چې په ګناه دی سینه ور واچول او د هغې دپاره بیا دلایل ځان دپاره ګوري د هغې دپاره ایویډنس ګوري دا بیا ته ډبل ګناه دا ته ځان په خپله صحیح ورته کندې ته په خپله وړو دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې وحده لا شریک دنیا ته انسان را لېږلی لږ وخوار دپاره را لېږلی هغه یو مشر راسره ناست و ما ورته سور عمر دی یا دوه اویا کاله مې دا عمر دې څنګه تېر شو ډېره چې موږ ته خو وړوکوالي داسې زر تېر شو چې اړو پته ونه لګي په دنیا کې انسان د خپل د وړوکوالي نه منکر دی چې پته ورته نه ده لګېدلې چې هغه دا انسان هغه دنیا ته هغې محشر ته هغې میدان ته لاړ شي تاسو دا ووایي چې دی بیا څه جواب ورکوي ده باندې خو به اکثر سیکرټونو په ذریعې سره کوي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د دنیا لږ وخوار دی که په سخته وي که په راحته وي که په لوږه وي که په تنده وي که په تکلیفونه وي که په مصیبتونه وي په عیش عشرت باندې که په آرام باندې وخت به د باندې تېر شي نن هر یو سړی ځان سره سوچ وکړي چې څومره مې په دنیا کې وخت تېر کړی څنګه تېر شو وړوکوالی مې څنګه تېر کړو هلکوالي ځواني مې څنګه تېره کړه تر دې پورې چې رب العالمین په دربار کې هر انسان ودرېږي چې مال دې څنګه ګټلی و په کوم ځای دې لګولی د یوې روپۍ حساب ورسره کېږي چې په جوارۍ دې څومره لګولې ده په سودخورۍ دې څومره لګولې ده
په کاروبار دې څومره لګولې ده، په حرامو دې څومره لګولې دي. ایو مګر درته استاد بیا مو په ډېرې کیسټې اغستې دي، ما یې که کیسټې دې اغستې که سیډیګانې دې اغستې که هر څه دې اغستې، بس خدای دې مل شي. نه توبه خو مې ایسته ما توبه ورسره هم لیکلې کېږي. انسان په ځوانۍ کې د عبادت لپاره توبه وکړي او الله ته ودرېږي، دا د اصل توبه ده. یو چې مشر شي خو د کار نه کمزوري وي بیا ډېر توبهګار رکوع کړي. رحمان بابا څه فرمایي چې انسان مشر شي دی خو بیا الریډي کمزوري شي. در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبر. په ځوانۍ کې د رب العالمین په دربار کې توبه وکړه، دا یې شیوه پیغمبر ده. وحده لا شریک ده. مخامخ ودرېدل یوازې نه دي، دا زړه صفا کول. په دې دنیا کې چې وخت تېرې څنګه صفا کپړې غواړي، صفا ځای غواړي، صفا خوراک څښاک غواړي، دغه شان به عمل رب العالمین ته صفا تېرې. هم هغه رنګ رب العالمین ته صفا خالص دین به ورته لیکي. یو معمولی پای د دکان نه راوړی یو چې خالص پای پکار دی، کیمیکل ولا پاوډر ولا نه پکار، صرف یو چای د پاره ستاسو زړه خواهش د پاره ده. ته چې د دین کې د دوره ملاوټونه کې د دومره ګڼ کپای کې ته چې بل رب العالمین ته مخامخ ودرېږي، مست ودرېږي، سوچونه پکې کې، تلاوت پکې ناشتي هلي باندې کې، په دنیا کې ستا د پاره د هر ټیم ځای ورته د غب شپ د پاره، د یارانو دوستانو د پاره، د لهو لعب د پاره، دغه رنګ د سوشل میډیا د پاره دا سره ټیم وي. او کچرې تا ته وایي چې درس قرآن ته یو منټ لکېنه، د دین خبرې ته یو منټ لکېنه یا لس منټه لکېنه. ډېر خلک زه دلته وایي ماسخوتن موضوع شي چې څنګه وشي چار چاپېره ور یېرې شي دا شل منټه به څوک کړي بس منټه کې تېښته. دا خو تاسو د الله کلام ته کښېنئ، ما ته خو نه کوي. ما ته خو یاد دی که زه یې ووایم که وی نه ویم، که ما ته څوک کښېني او که کښېنني، که څوک منډه کوي، که څوک تېښته کوي، که څوک الوځي، که څوک هر چېرته ځي. وحده لا شریک به دې رانیسي ته وایي چې زما کلام بیانېده او ته څومره ټیم الله رب العزت